الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی عزت مندو مشرانو کشرانو زبانانو کور کی ناستو اوریدن کو خویندو مائندو دا ټولو مخ کی دا اللہ پا دربار کی دعا گویم چی اللہ رب العزت دی دا حق ویلو توفیق را کی او بیا دی اللہ منگتولو لا پاغا حق باندی دا عمل کولو سرسرا اخبل دا جون تیرولو توفیق ہم نصیب کی عزت مندو خبر زمانگ راوانوا چی اولاد دا اللہ دا طرفنا تخفہ دا او یقیناً دا دی تخفی چی سمرا قدرو کی نو دا کم دی او کچری دا تخفہ دی ضائع کڑا نو روز پا آخرت با دا دی تخفی استانا پختن کی گی او تپوس با کی گی اس پا دی اولاد کی جنکی ہم شامل دی الکان ہم شامل دی او یقیناً سنگ چی پا الک باندی دا اولاد اطلاع کی گی دا سی پا جنکو باندی ہم کی گی او یقیناً سنگ چی سڑے پا اولاد باندی دردمن کی گی الک باندی دا سی پا جنی باندی ہم سڑے دردمن کی گی او یقیناً اولاد کی دا الک نہ دے دا دا اللہ دا طرف نہ یو نعمت تے او دا جنی دا دا اللہ دا طرف نہ رحمت تا نو کدا چا اولاد کی الک وشی نو تحفہ خدا اللہ دا طرف نہ دا دا نعمت پا صورت کی دا او کا جنے وشی
نو هم تحفه د الله د طرف نه ده خو د رحمت په صورت کې ده. او یقینا څنګه چې د الک حقوق دي داسې د جنکو هم په مور او پلار باندې حقوق دي. په هغه حقوقو کې منګه بعضې د 2 جمعو کې بیان کړه. تعلیم و تربیت پوری خبره منگ را رسول و سنگا چی الک لا تعلیم و تربیت ورکی داسی جنی لا هم پکار دا زکا چی علماوی الک کا دیندار شو نو دین ستا ور لراغے درشن لراغے او کا جنی دیندار شو نو دین ستا گٹ لراغے او زمان با کوشش دائی چی دا دین زمان دی گٹ لراش نو چې څنګه د الک حق دی تعلیم او تربیت نو داسې د جنۍ هم حق دی. اور الحمدلله تیر شوی جمعه کې موږ دا خبره کړې وه چې د الله په فضل و کرم باندې د علماو د تبلیغانو رونو په محنت باندې اوس رورو زموږ د پښتنو دا ذهنونه هم رورو الله بدل کړه. رورو به اللہ نورم بدل کی انشاءاللہ. اس خبر دادا جنئی بالغ شوا یا الک بالغ شو خبر دا وعده دا نو چی سنگ دا الک لپارا خزے گوری خرشتہ گوری دیندار گوری نو داسی دی جنئی لپارا ہم خزے و گورا دیندار ازے و گورا اڑو مر گورا خود دینداری تا گورا او یقیناً سنگا چی دا دوی وادا ستا پا زیمه دے نو داسی دا لورم اخپل کور تا کولا دام ستا یو زیمه دا سنگا چی دا غیل پارا دعا کئی نو داسی دا دی لور لپارا هم دعا کوا سنگا چی دا زوی پا وادا خوشحال شوی چی یرا اوگین میں بوج کچھ شو نو داسی دا دی لور پا وادم خوشحال شا چی یرا یو بوج را باندی داومو الحمدللہ اللہ دا بوج را نهم پا خیر خیریتا او خب پا عافیتا او خب پا خوشحالی زمانہ کس کا پکار دا کنا دانا چی دا الک لپارا دا وادا زور لگای او جنکی دی پا کور کی زڑے کری دا هم ظلم دی الک خوبا کی نخری کئی دا می خوخنا دا دانانو دا دانانو دا او تب وی چی یرا سو پوری می چی دا الک لنی کریا پوری جینا کولا نا کوما نو سوچو کا گنا دا بالغ شوا اللہ دی نکی اللہ دی نکی زمان تور سر خوین دی مین دی زمان اولاد دی اے شیطان دا ہر چاسر دی کچر قدم او خوائی دا نو دا شرم دا چا دی او پدی گناہ کی سو کرالا ستازوی خو نخری کی اخو دا چین ماچین خاپیره بغواری اخو با آقا مطالبی کی چی حد پی بتمامی نو دا لور خودی نخری نکی کنا سمزے که رشتہ رالا اتپی مطمئن بی او پویدی چی دیندار دی شرابیانا کبابیانا لپنگانا موالیان ندی نو بسم اللہ توکلتو علی اللہ خور لور دا کور دا ساتلو شے ندی خو زمان پا معاشرہ کی مصیبت دا دی یو مصیبت چی زویل نہیں کریا پوری دا نوادو صحیح دا جی مشر چنی وعده شوی کشر نودوم دا مشر للا رشتہ با سمر آغل لی کشر للا آغل لا نو دا دا کم عقل تقاضا دا یار اگر چی تولا دلیل دا پیش کی چیارا بیا با خلق کوئی چی دی مشر کی ڈیپیٹ دیا دا دیا دا دی دا ستا خبری دی دا ستا سوچتے نو یا ساتی عزت مندو قرآن ہوئی سورت نور کی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ چے کم بیوادے کنا غول زر تزر ودون وکر معاشرہ کا سمول غواری کنا ادا فحاشی ختمول غواری
او دا اوریانی او دا گندگی ختمول غواړي د دې واحد دی چې کم واده کړي نه دي د واده قابل دي واده لیاقت لري د واده صلاحیت لري نو هغوی له زر ته زر واده وکړه. مشکات کې حدیث هم راځي که نه دویم کتاب النکاح کې اولنی حدیث راځي نبی علیہ السلام د ځوانانو په هغه ټولګي تېرېده نبی علیہ السلام ورته یا معاشر الشباب ای د ځوانانو ټولګو چې کم د واده طاقت لري واده وکړئ او چې څوک د واده طاقت نه لري نو هغوی له پکار ده چې روجې دې نیسي ځکه چې روجو سره هغه چې کومه مستي ده هغه ختمیږي. نو زمونږ په دې معاشره کې مصیبت دا دی معاشره که سمول غواړي نو چې کم بې واده دي هغوی له ودونه وکړه زه ته ګوره دا درته نه وایم چې یاره ټینډبو او کباړي والا ته حواله کړه نه زه ته ګوره چې زه راغی نو واده یې کړه. یقین وساته د پیر بازارونو نه به خلاص شي د بود بازار نه د جمعرات بازار نه د جمعې د بازار نه دا چې کم دی د زنانو د اجتماع لګي که نه دې نه به خلاص شي دا د زنانو اجتماعګاه ده خدای ته وګوره لور حق شته خو دا مقصد هم نه دی چې لور له یو د مزادي ورکړه د زوی حق شته خو دا مقصد هم نه دی چې زوی له مکمل اختیار ورکړه. پښتانه متل کوي ساته ښه په ماړه باندې خو په پټه باندې په حیا باندې ساته ته د کور مشر یې ستا ذمواري ده ته به لټون کوې ته به معلومات کوې دا یو کار خو نه دی چې ته نوکرۍ له ځه او وړو له مستقبل تندر والا د دې حال فکر والا وکړه د مستقبل ذموار الله دی دا چې کوم حال دی د دې حال فکر والا وکړه چې دا څنګه تېرېږي. نن موږ دومره بې وسه شوي او دومره بې وسه شوي خفه کېږئ ما زما خوره لور سره غټ موبایل دی ما تاتې نه شو اخیستی زما زوی سره غټ موبایل دی ما تاسو نه شي اخیستی په هفته کې بدلېږي را بدلېږي ما ته تپوس نه شو کولی او زه اکثر دا ویم خفه کېږئ به نه زیمه بې واده جینۍ د موبایل څه ضرورت دی شادی شده ده که میڑو له یو پسې دو اخلي زمونږ پکې څه کار هغه اردو والا وایي میاں بی بی راضي تو کیا کرے قاضي ښځه خاوند رضا دي زمونږ پکې څه کار دی یا مشره خور ده په کور کې وروڼو له موبایل واغه سړکې غونې چې موږ ناوخته چې جواب سمجھ کې راځي یا کور کې مور ده هغوی له زامنو موبایل واس ابۍ دا کېده که موږ باندې ناوخته شي یا د کلي نه څه خبرې نو اطلاع به میلاویږي سمجھ کې راځي یا مشره روندار ده هغې ته ووایي چې دا موبایل ځان سره کېده که په موږ ناوخته شي موږ به تا له اطلاع راکړو یا جوړې ناجوړې موږ له به اطلاع راکوئ سمجھ کې راځي یا شادي شوه د میړه ولا موبایل واخلي چلو سمجھ کې راځي خو دا دی موبایل سره ته کوي دا د کم میړه سپې خبرې کوي دا به کم میړه سره خبرې کوي دا موبایل له کم مور ولله 10 روپۍ ورکوي وروڼه ولله یا ورکوي یا نه ورکوي یا 15 روپۍ یا 10 ورکوي پلار غریب ولله 10 ورکوي چلو ورځ کې 50 روپۍ دې ته میلاویږي موبایل ته ګورم د 100,000 دی نو دا 100,000 روپۍ دې له کم میړه ورکړې وي دا ولله سیلۍ ورکړه نو دا کومه سیلۍ وه د هغې د پلار کومه داسې کارخانه وه موږ پورې تاسو یو موبایل رانه کړه دا کومه سیلۍ 100,000 موبایل ورکړه چرته غور مو کړلی زوی دی
کار نه کوي موبایل ورسره غټ دی دا چا وي دا وله ملګري ورکړو د دې ملګري خو نور نظم نو مخې ته کچه ده نو چې د ده داسې کومه کارخانه ده زما دې زوی له دا موبایل ورکړه نو زما دې زوی کې داسې کم قابلیت و چې دا وله ورکړو یاره ولې وله ورکړه زه د خو شناختي کار دله دی په دې سیم باندې د چا سره خبرې کوي چېرته غور مو کړلی که نه دا تی په غوږ کې پراته یې مثال خو دا تی په غوږ کې پراته یې هغه ماش راغی دا تی په غوږ کې ناستو د سهار نه ماښامه پورې چې ماښام ټیم شو راغی وي اتي ماما لاړمه هغې یې روله نه دي په راتلو پوه شومه نه دي په هغه ناسته نه دي په هغه تلو په دې ډب خو تاسو نه خدای رسول ته وګوره تباه کېږئ زه دا نه یم چې یاره زه د موبایل ما سره جیب کې پخپله پروت دی موبایل استعمالول دي خو زما دا نوجوان څنګه استعمالوي زه هغه طرف ته نه ځم دوی پکې څه ګوري هغه طرف ته نه ځم چلو وای دا خو هلکان شو نو دا تورسري پکې څه کوي انګریز هم لوی حرامي دی پالفلامو حرامي دی پالفلام دې چرته هم ستا دوست نشي کېدی قرآن ویلي که نه یهود دي دا ستا دوست نشي کېدی قرآن وایي که نه ولن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم تر څو چې ته د دوی په دین شوی نه دوی په دې موبایل کې داسې سیسټم راخکو که نه دوی ته پته و چې دا دین په غریبانانو کې دی ډیپینس والا خوران دي هغه مخکې نه برګر فیملي ده راځه دا غریبانان به څنګه ورانو نو دا موبایل یا سیمونه ارزان کړه اوس خو سیم خیراتي میلاوي فی سبیل الله وي ثواب دې د دوی د نیا نیکونو پسې ورسي نو دا بیا چې سوچ وکړو چې یاره غریب سړی خو تعلیم یافته نه وي دته خو به په میسیج لیکلو کې تکلیف وي نو هغه اردو هغه سافټویر یې پکې واچو چې زه په اردو کې لیکه آئنگا تو جائنگا څه نه څه لیکه بیا سوچ وکړو چې دې کې خو اکثریت داسې دي چې هغوی د الف نه په بې نه پوهېږي جینکۍ پکې هم داسې دي نو هغوی پکې داسې هغه وایس ورته وایي که څه وایي ته وایه مخې ته لیکلی کېږي ته وایه مخې ته لیکلی کېږي د حرامي توب ټولې اړې پکې کولاوې کړې ته چېرته خبرې ستا دوی په ځان ساده راچولې تا چېرته ساده لرې کړی چې دې دنده څه کوي ما تا خدا غنو چې الک خوده دی الک پکې دنده نور څه لګیا دی ما تا خدا کو چې یاره جینۍ اوده ده جینۍ دنده د یار څه لګیا ده وی لاړه ووته نو ځي به نه دا لارې ورته دومره چا کولاوې کړې دا ورته تا او ما کولاوې زما ستا کور ته موبایل راغې څنګه خدای رسول ته وګورئ مه ورکوئ دا موبایل یې زنانوله یاره سوال درته کومه تباه به شئ او بیا خاص کر بېواده و جینکو مه ورکوئ یقین وساتئ زما د اواز به دا بعضې پکې اورېدو به راته هغه خیرې کوي چې غرض به خېږي خو زه د دوی خیرخوا یم زه د خپلې خویندې ګڼم زه د خپل اولاد ګڼم دا قرآن زما په لاس کې دی د دوی په شرم خفه کېږم د دوی په بېعزتۍ خفه کېږم ځکه خو دا چغې وباسم نو غرض چې اولاد تحفه ده خو د تحفې قدر وکړه که جینۍ ده او که هلک دی تعلیم او تربیت دواړو له یو شان ورکړه څنګه چې د هلک حق دی داسې د جینۍ حق دی څنګه چې هلک له رشته ښه ځای کې ګورې داسې جینۍ له هم ګوره هلک باندې هم لاس ساته او جینۍ د پاسه هم لاس ساته صحیح ده جی او ګوره قرآن بیا یو خبره بله هم کوي
قرآن عجیبہ نکتہ ذکر گئی وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا جنہیں مخ کے راوڑا حالکہ روس تو راوڑا دیکھی گاڑی اشاری دی یو اشارہ خداوم دا چی بختور دا غزنانا چی دا چاپ اولاد کی اولنے جنہی دویم اشارہ پا کداوم دا دا جنہ نا اناسان گورا علماء پی بخب ہوئی گی نکرے راول لے تنوینی پی راول لے دا دا پٹ ساتلو شے دے دا دا پیر بازار دا منگل بازار ندا دا دا جمعرات خان ندا دا دا جمع گل ندا خودی تو گو رہے سکا ہوئے کم طرف تراوانی ہے قرآن ہوئی یہابو لمن یشاء اناسا جنہیں چی سمر پا پٹا ساتی دمر حیاء دا الگ چی سمر دان سرگندے دمر پاگے کی بہتری دا الگ بار زان سرگن کی مانا زر پلان کی زویما دا پلان کی نوسیما دا پلان کی قومیما دا پلان کی خیلیما دا پلان کی زیما دا خون کئی نن سبا ماشاءاللہ زمانگا لکانو زان پٹکل لے جنہوں کو زان مخی کا پیر بازار کی با دمرا لکان نا پیجنی سمرا چی جنہ کئی پی پلان کئی رانا لوئی لا حول ولا قوت الا باللہ دوی ورتی بچت بازار زیم دا بچت بازار دے دا 10 روپو ٹماٹر لپارستا عزت جنازہ اوزی اتا پی نا پوئی گی اکور کی لگوانی جنہ سج بھی بازار کلوگوانی استری بھی گنیشہ سڑا وی بچت تی مینگائی دا وی آوا 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 نو بیا خود خضی پا مخی دا غاگ نئی چی 10 روپو با زمان سب بچتوش دا 100 روپو با زمان سب بچتی او زبا یہ بھی لپا خضو بچت کو ما خضب عثمان بچت کی کپا ما زر سیزی نو پا کور دن مالا ہوچ اور بچتو نا دی مالا نکی قرآن وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وی اے زنانو پکور کی زان نزے پکلا رونی سائی دا کورنا بیزایا موزائی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا کور کی زان نپا خب پکلا رہا ستا عزت پکور کی دے دے بارے کی چی دا پردہ دینا چی بار کے گی بے پردہ کے گی با بے حیاء کے گی با نن زما خوائن دی مائن دی دا 10 روپو دا ٹماٹرو لپارا دا 60 روپو دا پیازو لپارا دا 15 روپو پیمپر لپارا دا قرآن حکم چی کم دے قرآن وی وقرنا فی بیوتکن غمات کی دا 10 روپو ٹماٹرو لپارا دا 60 روپو پیاز لپارا اے دا اوگی دا مرچکیو دا پیمپر لپارا اگا پردہ چی کم اللہ فرس کری دا اگا دا دی لپارا ماتا کی ولی چی دا دکاندار نا خو سو ویمو دا بازی خبری زی بیا نشم کولے زی میرا ویم بخو بیا میرا پریدہ نئے ویم پدی نویلو کی بخیر تا سوچو گا کنا یار کم طرف تا روانی ہے کم طرف تا چر تا روانی ہے یقینو ساتے وور لگے دلے چر چاپے را وور دے وور دا وور کابو کئے قسم دے زماستا کور تنانوتو والا دے بیا با روستو ماتا دیر لاسونا مروڑو خو فائدہ بنی وسرا پاسا وسرا پاسا زانم بچکا کور والم بچکا اخپلا محلم دا دی ورن بچکا زد بازارونو خلاف نہیں ما خور سر رور زی لالا دی چی سیدہ سودا دا رور ورسر موجود دے سمجھ کے رازی خاون ورز رزی زیدی میاں بی بی رازی تو کیا کرے کازی ڈیپینس تا خودی بوزی زمان پا کیسے کار دے سیدہ ماما ورز رزی سیدہ نار ورز رزی سیدہ خدا زمان دوسرا نزی دورانے تا غزری بوجھے جوڑی خدای رسول توبہ رے کم طرف تھا زائی نو یا ساتے عزت مندو سوال در تا کوما اولاد تحفہ ضرور دا خدا تحفہ دا سے حد تا مرا سوا چی سبا پہ بیا پیخمان ہے
وعده قابل شو وعده ولکوا خزه کی رشتہ رالا بسم الله توکلت علی الله کجینه دا کالک دی بسم الله توکلت علی الله دانا چیرا رومبه بدل کوما بیا بدل کوما بیا بدل کوما بیا بدل کوما نو داس دی او یا ساته چې دا بالغ شوا او کس قدم دا سی واغسا نو گناهګاری کی به سوک سوک څه چل دل شوی دی کم طرف تراوانی او بیا چې څنګه د زوی واده باندې خوشحالېږي داسې د لور په واده هم خوشحاله شه د الله شکر ادا کړه او آخرینه خبره کومه چې یا ساته چې څنګه بیا ستا په میراث کې د زوی حق دی داسې ستا د لور حق هم دی ګوره زنانه د دې صورتونو نه به بار نه یا مور ده یا ښځه ده یا لور ده صحیح ده جی دغه وایي که نه یا خور ده د دې نه بار خو نه شي کېدی که نه یا ښځه ده یا مور ده یا لور ده یا خور ده او د دې څلورو واړو حصې قرآن کې موږ ته الله ذکر کړلي په یوصیکم الله کې او دا چې کله د مرګ نه وروسته هغه په ژوندانه خپل پلار خپل لور له چې څومره ورکول غواړي ورکولی شي هغه ته اختیار دی هغه ته اختیار دی زوی لور دواړه برابرولی شي په ژوندانه باندې مړ شو نو بیا د هغې نه وروسته یوصیکم الله دوه خویندې یو ورور که دا خاوند په میراث کې هم د دې حصه ده نو چې د چا ښځه نو د چا خور به یي که نه نو یوه وروڼو سره شوه یوه حصه د چا سره شوه د خاوند سره شوه نو دو برابر نه شوې خبره خو بیا او که لور ده نو د پلار په میراث کې حصه ده که مور ده نو بیا کمیږي زیات مسئلې دي خو حصه بهر نه ده حصه پکې شته خو زمونږ خفه کېږئ مه د پښتنو ته دا شی ډېر ګرانه ښکاري ډېر ګرانه ښکاري الا به پکې وویو ورنه اکثریت داسې دی خوره لور حصه نه ورکوي وی ولې د څه شي حصه چا راوستې ده وایي قرآن کې الله راوستې ده ما خو نه ده راوستې دا کم ځای نه حصه دا واده چې علما وکړو دا دومره خرچه چې زما وشوه دا حصه نه ده یا ساته دا په حصه کې نه راځي زمونږ خلک ځان وزګاري وي زه د دې ما څه برخه ده په هغې کې بوله دې سامان وه اډو ما اخله حصه ده صحیح ده حصه ده هغې له ورکړه دا ستا حصه ده ته به سامان وه نو داسې خو تا د زوی په واده کې هم کړلي نو بیا هغه له سله حصه ورکړه کټه سري له که نه په هغه جنډې ولاړې دي که دې له دې مېړه وکړو نو هغه له دې هم مېړه کتل دی ښځه خو نه ده مېړه دی نو هغه له دې هم کتل لګل که دې له دې څه والی مونځی کړي نو هغې له دې خو ماشاءالله دوه تولې کړلي که په دې کې دې یو دوه درې دیګونه راوړلي نو په هغې کې د روغ څاروی راوستی دی په دې کې خالي دې روټۍ ورکړله په هغې کې دې خپلوانو له جوړې هم ورکړلي نو بیا دله ورې ورکوې د خدای نه ویرېږه یار ورځ په آخرت به دې بیا خدای نیسي هم دا د دوی حق دی د تور سرو موږ پښتانه حق څه ګڼو چې بس اختر له راله یو شل پنځه ککوړي ورله پاخه کړه د شپږو سوو ټوکې پې پاسه کېښو بس دا موږ د خور حق ادا کړو زما پلاره تا ته په لکاو روپۍ پرتې دي په شلو ککوړو ته زما نه خلاصېږي که خلاص شي نو زه به د سړي زوی نه یم شل ککوړي له پاخه کې پاسه بیا یو زړه ښځې ته څه جوړه موړه یو مال هغه پلان کې راکړه تیلی کې بنده کړه دا لکه تا د خور حق ادا کړو لور راله
تاولے او مٹئی ڈبا واغستا اور نن سبا لغونی 2021 پا ختمی دو دے کنا کھیک میں ایک تی واغستا پروٹ مروٹ تی واغستا اس کو چینجنگ رازی کنا ککولو نا مٹئی شو مٹئی نا اس کھیک شو کوئی بھی صاحب کیک شوی مالا کیک راوڑا تھپ بلا بلا آلو آدھا خالی پینٹو نا پاتی دی چی دا واجو خالص آگا جوڑ شویو کیک راوڑا نو اگل بکی او کیک میک راوڑا یادا پراچانا یادا بلنا یادا بلنا 500 والا 0 والا آئیو جوڑا توی ما دا لور حق ادا کا ازامن ہوتا ہے پا شلگزی کی دی پلان کیجئے کی 2 پلاٹ دی پلان کیجئے کی ولی پدی کی بددی اسا نہیں ارمان دے مسلمانانو سو ویم درتا صدرتا ہوئے خبری گنی دی کدا موضوع راکاگی نو ختمی کی امنا خودم رہتا ویما چی دا خودے لپارا انصاف ہوگا انصاف ہوگا نبدی دا سوے پا قبر کی سملی نبدی دا لورو ستا چی کم انصاف دے ستا چی کم عمل دے دا بدر سمر گرے او زیما خوش قسمتا او خیر داراغ دی چی کم اقبل پا جواندانا باندی اقبل بچو لئیسی ور کی داستا دا داستا دا داستا دا داستا دا داستا چی سبابا کی ونج نہیں ونج پا کی نہیں زمان اکثر بیا پا دی کی ونج دا زمان اولاد بیا نگوری چیرہ زمان دا بابا مرشو دے بیمار ہو دن منزون پاتی شوی دی دا دی کفارہ بچا ورکڑی بئی که نبی ورکڑی دانیشی ویانا تقسیم تا کینا بابا پواشا کتا گروزونا پواشا منگ پی سکو دا تا پوش نشتا ندا کرستا پوشتا حالانکہ دا میراث پا مسئلو کی چراوالی اول تجہیز و تکفین دی دا غین روستو بیا قرضہ دا نبی علیہ السلام با قرضہ نے پڑھاو جنازے قرضی معلومات مخ کی دے چی پدبانی دا چا دا معلومات کول دی بیا دا غین روستو وسیعت قتل لی اغم پا سلس مال کی قتل لی چیرا اے دا سی وسیعتی چی کم مناسب ہونی پوراو لگا بیا دا غین روستو تقسیم دے زمان آغار سب روسو کی رامخ کی کوئی وی داستا شو داستا شو داستا شو داستا شو آجی نکے وی دول قمالو نکل لیزا اب یا اخیارم دیر دی خواہ چی سلور پینزر ہونی کنا آیو دو خوائن دی نو یو کال لولا یو رور جوڑی واقلی اوڑی کی اختر لا بیلا کدیل تم اخلا زاخلا نو بل لولا بل واقلی نو بل لولا بل واقلی بل لولا بل واقلی ودی ترتیب راوان دی او یار منگا غٹا تورا اکڑا دا مانا تورا دی اکڑا تورم خانا تا دیرا غٹا تورا اکڑا زان دی واجے مسلمانانو خودے تو گو رہے عقل نہ کارو آخلا عقل نہ وسنا چیزا کم مشران موجودی خپکے گئے ما مرک بطولو رازی خلاصی دون نشتا دے سوکشتا دی خلاص شی نو چی نشتا دے اخیار مور و پلار جوڑ شے اخیارا اقبل پا جواندانا باندے اقبل بچو تا ہر سمخی تکای داستا دی داستا دی داستا دی داستا دی چی سبا ستا دا مرن روستو یو بل باندے دا سپو پا شانتے نہیں آرما نہیں آرم بیا اقبل دا طرف نا غار آزادہ کا بچے تا سمیم اولاد یہ دامیم اولاد دے دا برخ دما دا دیلور دا ورو لکا اے داستا داستا چی سمر استا زرغواری پا جواندانا تا تی اختیار دے اے لوری دا زما طرف نا ستا برخا اے برخا داستا برخا داستا برخا کبھی رونو پاللے خبخا کنا پاللے نو زبانے دو آگانے کوا اللہ کور کے خوشحال و بادہ ساتا پکار دا سینا ومن خود نقد عادتی الغٹو من الغٹ ولو کھانا پیشو سارا یا ساتا کتا چر دا خپل جات کی لئی سوار کرکانا ستام شاعت زامن دی اغا بوم سوک راولی اغول بوم سوک رازی نو اغوی بوم زان سر راولی حساب ڈبلی گی کتا پی پوئے گی خود تا دا نقد عادتی دا نقد
نو انشاءاللہ عمل بکوئی کنا. اے خالی ترجمہ در تکوما. قرآن کریم کی اللہ وی للہ ملک السماوات والارض، خاص اللہ لرا اختیارات دا برع اسمانونو دے، والارض او قطع دزمکو دے. اختیارات دا چا دے؟ حضور ہوئے دا چا دے؟ دا اللہ دے. یخلق ما یشا، پیدا کئی سنگا چی اغواری، سچی اغواری. چا پیزور چلی گی؟ نا. ورپسی ہوئی یہاب لمن یشاؤ، بخی چاہتا چی اغواری جنا کئی، ویہاب لمن یشاؤ او بخی چاہتا چی اغواری الکان، یا گڑ وڈور کئی الکان ہم او جنا کئی ہم، او کا اغواری چالا نو شنڈعی اساتی. سوچتے بھی اغلا اولاد ورکولو والا زمان دیده که دا روٹی نوم راوته ده وی مالا خور زوی را کدا مانا شناختی کارت که و بیا سنگا چل که ویا تبی دا اللہ نزیات میں ہی نہیں کا. تا زان لیو جدا مسئلہ دا پا دی کم دمان عالم دیر خطا روان ده، دیر خطا روان ده. دا دی قائل نہیں دو کالا دا بچی پای حق دی دی چی تا کمی زنانه لور کو داغی پیشتا اب دا ڈبو پیس کئی گنا یا با دا غوا یا دا میخی نو دے دا چا بچے شو؟ دا غوا یا دا میخی یا دا ڈبی نو دا نبا سگی لکے او دیما چلو ہے تابانی سو دیو کو اے دے غٹ شو شناختی کارڈ با جوڑے کا نا دا چا نوم بلی کی لارے سوک دے تھے قتلی کی نو گناہگارے گی ان دا لون گناہگارے گی دا پاکستان دا قانون پر تحت ہم گناہگارے گی. یہ ساڑا خودت تو گورے ساسو نقبل اگا مطلی امیرے شوی پردی خودان چرتا پا بڑا کی گی خودت تو گورے پا کم اٹھو کے کیا اختا ہے ساڑا اللہ چی چالا نو اغلا سوکور کولے ام نشی دا اللہ قانون دے. ورپسی ہوئی انہو الایمان یقیناً دا اللہ پوہ دے قدیر قدرت والا دے. اللہ تا پتا دا چی دلزوال اولاد نورکوما تا تا سپتا دا کٹا سریا تو غالی پدی کی اولاد نیش اللہ علیم زب پوہ امکانا زب پوہ مولا اولاد ندے ورکڑ ما تا پتا دا ولی میں ندے ورکڑ او کتا داوئی چیرا و اولادی نشی کے دے وی قدیر قدرت والے ما زی ابراہیم علیہ السلام نا پا بوداوالی ورکولے ذکر نا پا بوداوالی ورکولے شما آدم علیہ السلام بغیر دا مور و پلار پیدا کولے شما عیسیٰ بغیر دا پلار پیدا کولے شما دا گٹی نا اوخرا اخکولے شما نو دل اولاد ورکول کمی لکران دی مالا خو علیمون سب کوئی گا ما چی بدی کی حکمت تے گا نا تپی نا پوئے گی تبی نہ پوئے گی تا تا خالی یو دا تصویر یو روخ اخکاری چی اولادی نشتا اے خواہ اولادی نشتا اے دی تیکا مینا پا تخت کینو لے تیکا مینا پا تخت کینو لے مانا یا ساتی عزت مندو خلاصہ دا دی دریوارو جمعو داشوا چی اولاد بزور و صدا تحفہ دا صدا تحفہ دا چا دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا تحفی قدر پکار دے کنا قدری پکار دا قدر پکار دے او قدر دا دے دا غچی کم حقوق دی اغا ورلا صحیح ادا کا نو چی تا ورلا حقوق صحیح ادا کرا نو دا دین پس بیاستا دا حقوق لمبر رازی نو انشاءاللہ دے بستا پا حقوق کی آخوا دے خواہ نکی او کچھر تا دا حقوق کی کوئی آخوا دے خواہ اکڑا نو پختانہ مطل کی چی سنگئی مائی نو دا سی وائے گا نا یار سنگئی مائی نو دا سی صحیح وائے گا نا یار تاولا اقبل حق نوار کئے او ازما حق نا تاولا کم حق ادا کر لے مانا تاولا کم حق ادا کر لے او یا ساتھائی لڑو مانے چرتا خپا نشای دا رحمت تے دا اللہ صدی رحمت تے او یقیناً یو واقعہ میں پا کتاب کی لید اللہ کتاب میں پا ذہن کے نرازی خوب دے یو سریش پگ لونا دے پا خوب پی گوری قیامت رز دا اللہ حکم ور کوئی جہنم تا بوزا
دی چې د جهنم هغه یو دروازې ته راوس، و دروازې دي که نه، په هغې یوه لور ولاړه هغه نه پرېږدي، فریضو ته یې ځای دی بلې ته بوځه، بلې کې بله لور ولاړه هغه هم نه پرېږدي، درېمې کې بله لور ولاړه ده، په څلورمه کې بله، پنځمه کې بله، چې اومه دروازه نږدې شوه دی یوه سړه اومه کې خو زما څوک شته دی هم نه، زما خو دې سر خوب نه راپاسېد، وي یا الله هغه اومه دروازه هم پوره کړي، یا الله هغه اومه دروازه لاله هم دغه کړي خدای پوهېږي په حساب. چرته اولاد ته بد مه ګوره، جینکو ته بد مه ګوره، جینۍ رحمت دی، ها رحمت د رحمت په ځای ساته، نعمت د نعمت په ځای ساته، چرته ګډون پکې ونه کړي، ښه هر څه به خراب کړي. صحیح ده جي، نو عمل به کوئ که نه انشاءالله. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.